لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا معكم مشكلات مربوطة هبتنا بركة دا ختم القرآن بخبر دربار عالی قبول منظور کا دا سمر انتظامیہ دا اللہ خیر و برکات و تنصیبہ کا دا ختم القرآن ببرکات دا طول شریعہ جتنا برکة علماء و مشایخ بالخصوص نمونہ اسلاف شیخ فخر الاسلام سے عمر کی برکات کا اللہ صحت کاملہ اجر نصیبہ کا زمان دا نوجوان احناب دا 400 ذمہ دار مفتی عارف اللہ محمودی سے اللہ دیر خیر و برکات نصیبہ کا دا مدرسے مؤسس و بانی محترم شاکر سے اللہ دیر خیر و برکات نصیبہ کا علماء و مشایخ دا برکتوں نصیبہ کا طالبان کامیاب کامران کا افغانستان سٹوڈنٹس اللہ مستحکم کا مضبوط کا پتور دنیا کے ربا اسلامی نظام منت نصیبہ کا پدی حاضر مجمع کی چدا چاوتنا ندی شوی او دا خواری خونی ولی الله د ټولو د ودونو انتظام وکړ او چې د چا ودونه شوي د کور کې جوړ نشته اتفاق اتحاد نشته مینه محبت نشته سارو ماښام په کور کې د ښځې او خاوند په عینت میچونه دي الله اتفاق اتحاد نصیب کړه مینه محبت نصیب کړه چا چې د سرکټو د نسوارو چارڅو فوډر نه توبه وکړه الله مستحکم او مضبوطي کړه د ټولو توبه قبوله کړه د خرافات ختم کړه امت په حال رحم وکړه د دې ماشومان مستقبل ښایسته کړه پاکستان کې مساجد مدارس مراکز سری سکولونه کالجونه یونیورسټي د ملک د ترقۍ څومره ادارې دي د ټولو ادارو حفاظت وکړه ټولو شرکاو ته خیر برکت کړه زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړه منظور کړه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.